السلام علیکم ملګرو، په خیر راغلی پښتو یوټیوب چینل ته چې 3 سټارز یا 3 ستوري نومیږي. د دې نه مخکې چې اصل ویډیو طرف ته لاړ شو، دغه چینل د سره سبسکرایب کړئ او د دې لپاره چې د هرې نوې ویډیو نه پر وخت خبر شئ دغه بیل یا زنګ در سره پریس کړئ. نو راځئ چې ویډیو طرف ته لاړ شو. السلام علیکم ملګرو، بیا هم ښه راغلاست یو نوې ویډیو ته. دې ویډیو کې موږ غواړو چې داسې یو سی وي جوړه کړو چې دې سی وي ته انیمیټډ یا پالیش سی وي وي او پښتو کې ورته ساده ډیزایندار سی وي ویلی شو. که تاسو وګورئ دا سی وي په نظر باندې هم ډیره ښه لګي او هر څوک غواړي چې داسې یو سی وي ولري. دې لپاره راشئ تاسو ول ورډ ته، نو وینډوز کی پلس آر بټن چې رن ته به راشئ، رن نه به ډایرکټ ورډ ولیکئ او ورډ پروګرام ته تاسو خلاص شي. راشئ دې لپاره یو نیو ډاکومنټ واخلئ. کله چې نیو ډاکومنټ واخیستئ نو سرچ کې ولیکئ، البته نیټ به تاسو سره وي، سرچ کې ولیکئ سی وي. نو د سی وي مختلف فرمیټونه چې دي هغه به تاسو ته راخلاص شي. که تاسو وګورئ چې کوم یو خوښ یې تاسو راخیستی شئ، خو زه به دا ټولو نه ساده راواخلم چې په دې باندې کار وکړو او صرف تاسو پوه شئ. نور استعمال یې بیا ستاسو خپل کار دی، خو زه به صرف اسانۍ سره پوه کوم چې دا کار څنګه کوي. دا یو فرمیټ موږ راواخیستو، اوس یې خپل ځان لپاره پکې تبدیلیان یې راوړو او ځان لپاره استعمالو. نوم ورکړئ، که هر څه نوم یې ستاسو، زه به نوم ورکړم امجد علي. سرنیم ورکړئ، تخلص ورکولی شئ مومند. اوس غواړو چې دا عکس سره چینج کړو، نو عکس به تاسو ګورئ که ضرورت یې ورې کړئ. نو دې لپاره تاسو رایټ کلیک پې وکړئ، رایټ کلیک نه بعد راشئ فیل ته او فیل نه بعد پکچر ته. پکچر نه کوم ځای کې عکس تاسو سیف کړی دی هماغه عکس راوړئ دلته. ورته ما یو عکس دی دلته په فوټوز کې، نو راشئ که تاسو هر ځای کې په اسانۍ سره راتلی شئ دلته. دا عکس بیخي فټ راغی. اوس دلته ورکړئ اډرس، نو که اډرس هر ځای ستاسو وي، احمدشاه بابا مینا زه ورکوم، احمدشاه بابا مینا کابل. او که ستاسو کوم پوسټل اډرس وي، دا پوسټخانې دا خط لیکل شي، نو زه به ورکړم 001. که هر یو وي ما ته صحیح یاد نه دی اوس. او بل ورکړئ ټلیفون نمبر ورکړئ، یو په ځای دوه هم ورکولی شئ چې څومره ضرورت وي ستاسو. بل راشئ دلته ایمیل اډرس ورکړئ. ایمیل اډرس دا هسته ښه دقیق ورکړئ، خو زه یو دغه دپاره ورکوم چې دا ځای پې پوره ډک شي. 3star@gmail.com شو. اوس تاسو وغواړئ چې ویب سایټ www.3stars.com. که د چا نه وي خو مشکل نشته، زه ته تاسو حذف کولی هم شئ، او که د چا وي خو ډېره ښه ده. ښه اوس راځي ایکسپیرینس کې هغه ځایونه یا وظیفې چې کوم ځای کې تا کار کړی. فرضاً زه دلته ورکوم اول غواړي تاریخ چې د کم نه تر کم پورې، نو چې کله هم جوین کړی هغه تاریخ یې 2 راځي، او چې تر کم ځای پورې کار کړی هغه فرام راځي. فرضاً دلته مې ورکړه 2013 نه تر 2020 پورې. ښه جاب ټایټل یې څه دی؟ میډیکل ریپ یا میډیکل ریپرزنټیټیو، هغه کس چې کومه دوا شرکت کې کار کوي. نو جاب ټایټل پوزیشن شو اس پی او سیل پروموشن افیسر شو، او کومه کمپنی نوم دی هغه میډیکل فرما شو. خو اوس بل غواړئ که وظیفې هم ډېرې زیاتې کړي کوم ځای کې، نو تاسو په ترتیب سره دا ورکولی شئ. ښه نو دا تاریخ تاسو اوس ورکړئ 2019 نه تر 2013 پورې. ښه دا چې تاسو تدریج سره ورکئ، چې کوم کار تاسو ټول نه اخري کار هم پرېښي هماغه اول ورکئ، هغې نه بعد او هغې نه بعد همداسې. ښه دا اوس دی، اوس ټیچینګ دی، جاب ټایټل یې ورکړه دا ټیچر، او سکول نوم چې څه وي هماغه ورکولی شي. فرضاً زه ورکوم دلته هر یو XYZ یا ABC سکول. ښه اوس بل کار که دې کې تاسو څومره کړي هماغومره ورکړئ. په دې کې تاسو پوره ډسکرپشن ورکولی شئ د څومره کارونه، څومره وظیفې هم چې کړي هماغه ورکړئ. کوشش وکړئ چې رښتیا پکې ووایئ، ځکه چې سی وي داسې یو شی دی چې ستاسو څومره کارونه کړي هماغه ټول دلته په دې یو پاڼه کې خلاصه کېږي. ښه سکول ورکړئ، ایمل خان های سکول ورکول دی، زه پکې ایمل خان های سکول ورکړم. خر دی جلال آباد، او دا کابل نه، خیر دا خو ننګرهار دی، خو اوس کابل ولیکه. نو په دې کې چې کوم نور تاسو شوي دي مکتب، خو همدا یو مکتب راځي، ځکه چې لیسه خو یو ده. خو که دې کې تاسو نور غواړئ سکلز هم اضافه کولی شئ،
مطلب خپل اضافه کاری هم پکې کولی شي چې نور دلته اوس سکل نشته دی یا ټیکنیکل سکل هغه هم ورکولی شي تاسو او چې کله هم سکول ورکړه د هغې نه بعد فیصدي ورکولی شي یا جی پی ای خو پوهنتون کې راځي خو خیر په دې کې هم تاسو دا پرسنټیج ورکولی شئ. ګوره که دې کې اوس تاسو نور سکلز لکه ډیل شو یا ډي ای ټي شوه دا هم پکې اضافه کولی شئ. نو فرضاً دا ورکړه ډیل چې د کم ځای نه ایکس وائی زی یا ای بی سی د ایکس وائی زی په مقصد دا دی مطلب مجهول چې هر یو سنټر نه تاسو کړي هر یو انسټیټیوټ نه نو ایکس وائی زی انګلیش لینګویج سنټر او کال یې سره ډېر ضروري چې هغه سره هر وخت تاسو منشن کړئ. اوس کمیونیکیشن دی چې ډېر ضروري دی نو کمیونیکیشن کې تاسو کوم هغه خپل سکل کمیونیکیشن سکل به کې ورکولی شئ چې تاسو پکې د نور پښتو ژبې دا کومه ژبه چې ستاسو زده دی هغه هم ورکولی شئ. بل پکې دی اوس لیډرشپ اوس چې دی کې ورکړي دي خو دا فرضاً دلته ورکړی چې ټیم لیډر وي په څه وخت کې زه به اوس ورکړم ټیم لیډر دی او په یو کمپنۍ کې فرضاً زه به ورکړم چې انعام میډیکل فارما دا په یو کمپنۍ کې میډیکل فارما کې ټیم لیډر و نو که تاسو دې سره نور خپل سټایلینګ ورکولی شئ بولډ اټالیک دا هم ورکولی شئ خو ښه دا ده چې دا همداسې استعمال کړئ ځکه چې دې کې دا ټول شیونه په نظر کې نیول شوي دي. او یو بل شی چې څومره کاله پورې هم کړی او فرام ټو مطلب د کم کال نه تر کم کاله پورې یا کومه میاشت پورې دا اوس ولیکي ډېره ښه ده. بل ریفرنسینګ چې کوم کس ته ریفر کوي یو ځای ته نو د هغه نوم لیکل هم ورسره ضروري دي کله بیا د هغه نمبر هم راشي ټول شیونه به ښه صحیح لیکئ. داسې وي چې دا ډېره زیاته اسانه ده او سی وي کې مهمه خبره دی چې ته کوم ځای لپاره اپلای کوي یا کوم ځای ته سی وي لیږي نو اوس فرضاً آی ټي منیجر هغې لپاره بیله ده که داسې یو ډیټابیس منیجمنټ هغې لپاره بیل د هر شي لپاره د هغې مطابق تاسو به هماغه شانې سی وي جوړئ. نو راشئ اوس د سیف ایس ته سیف ایس دې لپاره چې ستاسو د خپل فارمیټ خراب نشي او په بل نوم سیف شي نو دې ته یو نوم ورکړئ پروفیشنل سی وي فایل ټایپ فایل نیم او ټایپ چې دی هماغه ورډ پرېږدئ نو دا دی په ورډ ډاکومنټ کې مطلب هر وخت که غواړئ لږ ایډیټینګ پکې بیا کولی شئ او که غواړئ دا په پی ډي ایف کې سیف کړئ نو راشه پی ډي ایف ته سیف ایس یې کړه که فایل ټایپ چینج وي مطلب بدل وي نو تاسو دا یو نوم په ډېرو نومونو هم سیف کولی شئ. یو نوم دی هماغه پروفیشنل سی وي او مطلب یو پی ډي ایف شو او یو شو د ورډ پی ډي ایف دې لپاره ښه دی که تاسو چېرته ایمیل کې لیږئ همیشه یاد ساتئ چې ایمیل کې داسې ضروري اسناد هغه به همیشه په پی ډي ایف کې لیږئ. او بله دا که چېرې تاسو سره خپل پرنټر نه وي او دا سی وي تاسو غواړئ په بل ځای کې بار یې پرنټ کړئ نو د هغې دپاره که تاسو نه څوک هغه بل کس کاپي هم کړي خو خپل ایډیټینګ پکې نشي کولی همدا ستاسو سی وي بیرته پرنټ کېږي. ښه نو دا وه زموږ سی وي چې تر دې پورې کار وکړو په موږ خو دا ډېره زیاته ساده وه صرف دې لپاره چې تاسو پوه شئ ایډیټینګ پکې لږ څنګه کېږي نو که تاسو وغواړئ داسې یو سی وي هم جوړولی شئ او انشاءالله که ژوند دي روانه ویډیو کې به په دې باندې کار کوو که اوس پې کار وکړم خو بیا به وخت ډېر زیات ونیسي ویډیو به غټه شي او بیا به تاسو هم ستړي نو په دې ویډیو دا ډېره پوره ویډیو ده نیم فادر نیم او هر څه پکې مکمل تقریبا راغلی دي لینګویجز او هابیز هر څه پکې شته نو دې باندې به روانه کې انشاءالله کار کوو. ښه نو سی وي جوړول د ټول نه مهمه خبره ریکوایرمنټ دي فرضاً هغه کوم کس چې پوسټ اعلانېږي هغې کې تاسو ته وایي چې باید دغه کس کومه خوبیانې ولري نو هغه به تاسو نظر کې ونیسئ سی وي جوړول درته بیا اسان دي. ښه په دې کې فارمیټونه چې کوم دي تاسو ډېر زیات کتلی شئ ما د ټولو نه هغه اسان فارمیټ راخیستی ده چې تاسو خاص او خاص ایډیټینګ زده کړئ چې دې کې موږ څنګه خپله وکړی شو څومره سی وي چې تاسو غواړئ د هر چا مطابق سی وي غواړئ دلته شته. تر بلې ویډیو چې بیا سره وینو په لوی الله مو سپارم د الله په امان.